بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو په نوي درس شروع کوو چې نوی درس مو د فیثاغورس د قضیې عکس یا برعکس د فیثاغورس د قضیه ده چې دغه په اتم سوم کې یو درس راغلی چې په 109 صفحه کې دغه درس د کتاب سته دی چې اوس په دې باندې کار کوو. څنګه چې مخکې درس کې موږ د فیثاغورس قضیه ثبوت کړه چې که چیرې موږ یو مثلث قایم الزاویه ولرو، دواړه قایم ضلع که مربع کړو او وروسته له هغې جمع کړو د وتر له مربع سره مساوي ده، یعنې مجموعه د مربع د قایمو ضلعو مساوي کېږي له مربع د وتر سره. په دې کې موږ وغږېږو، ثبوت هم وکړه او یو سوال هم حل که. اوس راځو عکس د قضیې د فیثاغورس. عکس د قضیې د فیثاغورس کې دا وایي که چیرې مونږ ته یې درې ځلې راکړئ او دغه شرط پکې صدق وکړه چې ا مربع جمع بي مربع مساوي س مربع مجموع د قایمو ضلعو د مربع البته له وتر سره مساوي وي، وایي قایم الزاویه ده. که قایم الزاویه وي نو دا خبره صحیح ده چې دی قایم ضلع مربع مجموعه له وتر سره مساوي ده. که په برعکس څه وایي، که دغه شرط صدق وکړه چې دوی قایم ضلع یوه ای بله بي وتر سی وي، که دا شرط صدق وکړه ا مربع جمع بي مربع مساوي س مربع، په هغه صورت کې حکم کوو چې مثلث قایم الزاویه ده. ښه، موږ ویلي وو که چیرې یا قایم الزاویه مثلث کې موږ ا بي سی لرو، ا مربع جمع بي مربع مساوي سی مربع. مثلث قایم الزاویه لرو، ثبوتوو چې ا مربع جمع بي مربع مساوي سی مربع ده. برعکس څه وایي، که چیرې په مثلث د قایم الزاویه کې ا بي سی وي، ا مربع جمع بي مربع مساوي سی مربع موږ ولرو، ثبوتوو چې دغه زاویه دا قایم الزاویه ده، یعنی یوه زاویه قایمه ده. که قایم الزاویه دا رابطه پکې صدق کوي. برعکس څه وایي، که دا رابطه پکې صدق وکړي وایي چې دا مثلث قایم الزاویه ده. ښه، موږ که چیرې داسې فرضاً دلته یو مثال لرو چې ویلي دي د یو مثلث چې د ضلعو اوږدوالی په ترتیب د یوه مثلث د ضلعو اوږدوالی په ترتیب ای بي جذر د درې، ای سی جذر د دوو، بي سی جذر د پنځو او وی ووایاست. چې دا مثلث څه ډول، چې دا مثلث څه ډول مثلث دی. ښه، دلته موږ قایم الزاویه مثلث موږ یو مثلث رسموو په دې شکل کیفي، نو وایي چې دا قایمه ده یا مثلا ای بي سی یو مثلث ده. ما ای بي ضلع څو ده؟ جذر د دریو، د ای سی ضلع جذر د دوو، د بي سی ضلع جذر د پنځو. دا مثلث قایم الزاویه ده که نه ده؟ یعنی هدف دا چې له نگاه د اضلاع و مختلف الاضلاع مثلث دی، له نگاه د زاویه دا قایم الزاویه دی که نه دی؟ نو په یو مثلث د قایم الزاویه کې که چیرې د قایم الزاویه وي نو قضیه د فیثاغورس کې دی تطبیق وړ دی او له دې پوهېږو چې حتما وتر لویترینه ضلع
واتر د په یو مثلث د قایم زاویه کې چې واتر له هر ضلع د قایمې څخه لوی ده نو که چیرې دا قایم زاویه دغه باید چې واتر وي ځکه لویه ضلع جذر د 5 ده جذر د 5 اخلو مربع کوو مساوي کې جذر د 2 له مربع سره جمع جذر 3 مربع سره یعنی مجموع دی کولای شو چې دا له دې سره مربع خواله دی په خاطر د څه کم وخت ونیول سي نو که دا قایم زاویه قاعده د فیثاغورس په دې باندې تطبیق وړ ده باید قاعده د فیثاغورس په دې کې صدق وکړي او که چیرې دا مثلث د قایم زاویه نو دغه به واتر وي حتما ښه اوس دا مربع له دې سره خلاص 15 دا کېږي 2 دا مربع له هغه سره 3 15 مساوي له 15 سره ده پس واتر څه شی ده واتر جذر دی 15 ده ځکه چې قاعده د فیثاغورس دلته د تطبیق وړ وګرځېده ځکه موږ پوهېږو چې جذر د 15 لویترینه ضلع ده که دا قایم زاویه وي نو حتما واتر البته جذر 15 وي او که قایم زاویه نه وي بیا قاعده د فیثاغورس ته تطبیقېږي نو په دې خاطر لویه ضلع مربع کوو له 2 ضلعو د مربعو سره موږ جمع کوو که چیرې مساوات دلته منځ ته راغی چې 15 له 15 وایو قایم زاویه ده که مساوي نه وو قایم زاویه نه ده ښه دا مثلث اوس موږ صحیح رسموو چې البته دغه زاویه د ای قایمه ده یعنې په دې معنی چې موږ دغسې مثلث په دې شکل رسموو دا بی دا سی دا ای البته دغه جذر د 3 دا جذر د 2 و جذر د 5 حتما دا زاویه څو درجه کېږي 90 درجه کېږي پس دا مثلث دی قایم زاویه دی ځکه چې قاعده د فیثاغورس دکې د تطبیق وړ دی ښه دلته موږ ګورو چې کوم مثلث په لاندې قایم زاویه مثلث ښه آیا دا لاندې مثلثونه قایم زاویه دي که نه دي دی بی سی او منفي 2 مثلا درکړل شوي دي وښایي چې کوم یو قایم زاویه مثلث ده ښه دلته مثلثونه یې راکړي په دې شکل ا بي سی دا شپږ ده دا شپږ ده دا ده لس آیا دا قایم زاویه ده نه ده ښه اوس موږ 2 ځلې مربع کوو شپږ مربع جمع شپږ مربع مساوي لس مربع ځکه دا لوی ده که واتري دا ده قاعده د فیثاغورس تطبیقوو به البته دا شپږ دا کېږي 100 دا کېږي 12 یا 2 له 100 سره مساوي نه ده قایمه زاویه مثلث نه ده صحیح ولې له نگاه د اصل متصل ساقین ورته ویلی سو شاید حدت زاویه منفرج زاویه مقصد قایم زاویه مثلث نشي کېدای ځکه چې د فیثاغورس قاعده پې نه تطبیقېږي ښه که چېرې موږ ولرو په دې شکل یو مثلث ولرو 8 شپږ دا کوو 10 مربع شپږ مربع جمع 8 مربع 100 شپږ دېرش څلور شپېته 100 10 دا 100 یو درې څلور څلور شپږ لس 100 مساوي دا چای ده د فیثاغورس قاعده په دې مثلث قابل تطبیق ده دا مثلث دی قایم زاویه دی ښه موږ کولی شو چې که د 3 څلورو 5 ځلو په اوږدوالي یو مثلث رسم کړو یوه ځله 3 بله 4 بله 5 موږ دغه مثلث قایم زاویه احتمال لري چې قایم زاویه ځکه 5 مربع مساوي کېږي 3 مربع جمع 4 مربع 5 مربع 25 9 14 25 مساوي 25 مثلث چا ده قایم زاویه ده ښه اوس موږ دلته البته موږ کولی شو چې دا مثلث دی خط کش په واسطه رسم کړو یعنې موږ دلته 4 واحده یوه ځله د قایم رسموو دلته نقالک 2 3 واحده رسموو 90 درجه زاویه البته په اندازه د 3 واحدو پورته ځو 90 درجه زاویه چې رسم کړه په 3 واحده پورته ځو دغه 2 نقطې سره وصلوو ښه 2 نقطې چې وصل کړئ دلته ګورو چې
دا 3 مربع 4 مربع له 5 مربع سره مساوي کیږي او دا قایم زاویه مثلث رسمیږي. یعنی که په 3 4 5 ځلو سره موږ مثلث رسم کو د قایم زاویه لاسته راځي. یعنی په داسې هم رسم وکړه که چیرې فرضاً یوه ځله 5 رسم کو موږ له دې ځایه دا مرکز نیسو په اندازه د 4 سانتی موږ البته شا رسمو له دې دا ځای مرکز نیسو په 4 اندازو صحیح دایره رسمو. بیا دا مرکز نیسو د 3 په اندازه خلاصه دغسې یو مثلث موږ ته لاسته راځي په اندازه د 3 واحدو په اندازه د 4 واحدو. مثلث کېدای شي 3 جمع 4 و 5 جمع 4 9. خو ښه به دا وي چې اول موږ قایم ځلې رسم کړو. دا خبره ښه ده که چېرې موږ 4 قایمه رسم کړو دې ځای مرکز ونیسو یوه دایره رسم کړو په اندازه د 5 په شعاع د 15 له دې ځای تېرېږي. دا ځای مرکز ونیسو په اندازه د 3 دا ځای مرکز نیسو په یوه دایره رسمو په اندازه د 5 صحیح. ښه موږ دا ځای مرکز نیسو په اندازه د 3 واحدو. ګورو که دا 2 نقطې وصل کو عمود لاسته راځي چې مثلث قایم زاویه لاسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو دغه نننی درس همدلته پای ته ورسېده. اوس موږ په دې قضیه د فیثاغورس باندې وغږېدو چې که چیرې یو مثلث کې دغه رابطه چې د قایمو ځلو د مربعو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي سوی چې د مثلث قایم زاویه ده. او که چیرې قایم زاویه وي موږ کولی سو چې نوشته کړو چې ای مربع جمع بی مربع مساوي سی مربع. یعنی که قایم زاویه دا رابطه نوشته کولی سو او که دا رابطه ولرو پوهېږو چې دا مثلث چای دی قایم زاویه ده. ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس همدلته پای ته ورسېده. د خدای په امان په مخ هم ښه